دي که هر قوم چې په افغانستان کې اوسېږي هغه افغانان دي. موږ په افغانستان کې له سیکانو سره مشکل نه لرو. پاتې شو قومونه او د ټولو قومونو د امریکا سره په مقابله کې رغنده رول درلوده، که هغه تاجک و که هزاره که هر قوم د امریکایانو په مقابله کې د دې خاورې د ازادۍ په اخیستلو کې قرباني ورکړي، شهیدان ورکړي. هغه که د روسانو په وخت کې د روسانو د امپراتورۍ په ماتولو کې و، که د انګریزانو که اوس د امریکایانو په امپراتورۍ په ماتولو کې ده، رغنده رول ټولو قومونو درلوده. یو له بل نه په مقابله فی الخیر کې که مخکې شوي نه دي، کم نه دي راغلي. نو ځینې بې ضمیره خلک، خرڅ شوي خلک، جاسوسان، هغوی ته مونږه یو څه لرو څه ورته باید په غوږونو کې وڅاڅوو. اوس دوی هر څه له لاسه ورکړي. تاسو به نن په پارلمان کې د افغانستان د دفاع وزیر زخمی زمری او زمونږ په اصطلاح د نیستۍ ملخ تیار لکه یو پوډري چې له پولیس سوختانه راوړې پارلمان کې د خلکو مخ کې ودرې په داسې یو اندازې خبرې کولې. هغه خبرې چې هغه کړي دي هغه هم زه ته غواړم چې په همغه طرز چې هغه ویلي دي زه هم تاسو ته وایم، په همغه انداز چې هغه خلکو ته ویلې هماغسې درته وایم، په دري ژبه یې ویلې، په دري وایم چې ټول وروڼه پرې باندې پوه شي. قاري صاحب سعید خوستي ته هم لینک اچولی ده، انشاءالله هغه به م راشي. تاسو لینک چک کئ، لینک به شاهین صاحب هغه کړو، لینک واچوه چې ملګري وګورو، لینک خپل هم چک کړئ ورته چې لینک کار کوي که نه. له ټولو نه مخکې زما خطاب جنرال په اصطلاح د ګوډاګۍ ادارې دفاع وزیر ته ده. زما خطاب په اصطلاح د ګوډاګۍ ادارې لومړي مرستیال ته ده. زما خطاب په اصطلاح د ګوډاګۍ ادارې دویم مرستیال ته ده. زمونږ خطاب نن په پارلمان کې ناز بې ضمیره، بې غیرته، بې وجدانه، پست او غلام صفته وکیلانو ته ده. تاسو نشئ کولی چې په دې لهو او لعب باندې افغانان تیر باسئ، د نړیوال استکبار قوتونه صلیبیان تیر باسئ، هغه چا چې د افغانستان په جګړې کې ماتې خوړلې هغه تیر باسئ. نن محترم ملخ صاحب د افغانستان په اصطلاح دفاع وزیره په پارلمان کې د خبرې د ما دپاره ډېرې دردونکې شرماوره وې. تا پارلمان کې په خطاب کې وکیلانو ته دا خبره وکړه که امروز در گوشای مردم یک گپ تا و پیچ میخوره که امریکایی ها از افغانستان میبره. تو این گپ را زمزمه کردی که نه، هرگز امریکایی ها از افغانستان نمیبره. ما با امریکایی ها تړون داریم، با امریکایی ها توافق نامه داریم. امریکایی ها ناتو و ملل متحد همکاران ماست. دا په کومه معنا باندې ما به مردم افغانستان اطمینان میتم. این سخنان یک وزیر دفاع مظلوم افغانستان است. این سخنان وزیر دفاع هست که به طالبا اخطار میداد که ما سر میزنیم، سنگر میگیریم. همچنان آقای صالح از جوش کار نگیر، از هوش کار بگیر. تو به نمایندگی از یک قوم به مردم افغانستان خطاب نکو. همچنان وزیر دفاع اداره کابل به آن مظلومیت سر و صدا میکنه، با مظلومیت بسیار سر و صدا میده که امریکایی ها از افغانستان بیرون نمیشود. چطور امریکایی ها از افغانستان بیرون نمیشه؟ این خاک خاک ماست، این خاک خاک امریکایی ها نیست.
این خاک خاک چند تا کاسلیست و سوسیال خور نوکری غربی ها نیست. این خاک خاک چوچه های احمد شاه ابدالی و میرویس خان است. این خاک خاک از همه اقوام افغانستان است. همه اقوام افغانستان در مقابل امریکا خون ریختندن، قربانی دادن. همه اقوام افغانستان در مقابل امریکا جهاد مقدس کردن. همه اقوام افغانستان از بدخشان تا هرات، از هرات تا ترخم، از ترخم تا بلدک، همه اقوام افغانستان در برابر اشغال امریکا قربانی دادن. یک چند تا کاسلیست و مزدور و نوکرهای CIA کوشش نکنن که در بین اقوام تفریق اندازی کنن. ما همه ما یک مشت هستیم. همان طوری که در مقابل روس‌ها جهاد کردیم، در مقابل اشغال شوروی ها ایستادگی کردیم، قربانی دادیم، اینما تو یک مشت آهنی در مقابل امریکا دست با دست همدیگر دادیم و امریکا را سرکوب ساختیم، سرنگون ساختیم. امپراتوری امریکا را با خاک مالیدیم. این افتخاره که امریکا نیست و نابود شد تنها به قوم پشتون نیست و کسی که تنها به قوم پشتونی را اطلاق میده خیانت است. ما این را خیانت میگیم. از بدخشان تا خار تا هرات، قندهار، بلدک و جلال آباد، همه اقوام، همه مردم افغانستان در برابر امریکا و در شکستاندن امریکا قربانی دارند. این افتخار از همه اقوام افغانستان است. این افتخاری که امروز امریکا با همه تکبر و غرور خود که با افغانستان آمده بود و همه اقوام افغانستان را به شهادت میرساندند، امروز در میز مذاکره نشستند. این قربانی افغان هستند. وقتی که افغان میگیم همه مردم افغانستان خود را باید ببینند و در آینده حکومتی که ساخته میشه عاری از تفرقه اندازی و اقوام باشه، عاری از تعصب باشه. یک چند تا پودری به نام به دفاع از قوم تاجک می پشتونها را دشنام میتن. یک چند تا پشتون ضد اسلام و ضد قوانین مردم افغانستان می به تاجک ها دشنام میتن. این همه ایشان دشمنای افغانستان هستند. کسی به نام خراسانی که بگوی رئیس جمهورت کیست میگه من نمیشناسم، پاسپورتت کدام است ندارم، شناختت کدام است ندارم. در حالتی که ما در اشغال قرار داریم به نام خراسانی ها چند تا سگ دیوانه این صدای بدبودار به چی معنی است؟ کوشش میکنیم که مردم برادر از قوم تاجک باشه، از قوم هزاره باشه، در لایف ما اشتراک کنه و لایف شیر کنن. پاریس محترم هم امرای ما هستن، میاین در لایف میاین، انشالله امرای شما شرکت میکنه و سوالای شما جواب میده. امروز وزیر مملکت یک مملکت میره در پارلمان و از مردم پارلمان چی میگه؟ امریکایی ها نمیبره، این خاک ماست یا خاک امریکایی هاست. آقای جاسوس ملخ، تو چی سخنانی در پارلمان میذاری؟ شرم نمیایه برای تو؟ خجالت نمیکشی؟ با کدام دلیل؟ چی با مردم چی میخوای بشنوی؟ با مردم تو وزیر دفاع یک مملکت خود میگی؟ تو کدام پودری نیستی که میایی که امریکایی ها نمیبره؟ پدر امریکایی ها میبره. 100 سال دیگه هم امریکایی ها شما را یارانه کنن، پس 1 سال بعد انشالله باز هم حکومت افغان سر شما میاد. تا وقت شما حاکم مردم افغانستان سر افغان ها حاکمیت میکنین تا که بادرهای شما در اینجا باشه و بادرهای شما شکست خورده. به می پارلمان پرسوده و پاروکش میگیم که اینمی وقت آخرتان سر بلند کنین، حقایق بگوین، به نام تعصب به نام قوم مردم افغانستان نکشین. ما مردم افغانستان همگی یک برار هستیم، هیچ کس نمیتونه در بین ما تفرقه باندازه.
قاری صاحب محترم راغلی د الله معزت وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قاری صاحب محترم لایق خپرونې ته په خیر راغلی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. مبین سے محترم الله دې تاسو ته اجر درکړي. ستاسو مقدماتي خبرې او ستاسو تبصره ډېره په زړه پورې وه، ډېره خوندوره وه. څنګه چې تاسو د لایف لپاره عنوان ټاکلی دی، موږ ټول افغانان، پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، ایماق، پشایر، دلته چې څومره اقوام په دې خاوره کې اوسېږي هغه ټول اقوام خپل منځ کې ورونه دي. دا ملت ټول د ورونو ملت ده. په دې ملت کې تاسو د تاریخ په اوږدو کې وګورئ، دا ملت دا دومره وخت په خپل منځ کې ډېر په ورورۍ او په صمیمیت ژوند تیر کړی دی. تاسو وګورئ په د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دا قومونه په خپل منځ کې ویشل شوي دي. څومره د جنوب ولایتونه چې دي هلته د شمال افغانان شته، څومره چې د شمال ولایتونه دي هلته د جنوب افغانان شته. یعنی په هر ولایت کې پښتون، تاجک، ازبک، هزاره، ایماق او پشاید به پیدا کړي. دغه قومي تفریقې او دغه قومي تعصبات دا تاسو که د افغانستان تاریخ وګورئ، دا هر وخت په تاریخ کې د پردیو له لورې یو څو استخدام شوي ککریو هغې هڅه کړې ده چې د افغانانو په منځ کې دغه شخړې رامنځته کړي. ځکه دغه ککرۍ چې دي دا د پردیو جاسوسان چې دي، دوی د ملت د ملت د ملت د ویشلو دپاره، په ملت کې د تفریقې اچولو دپاره، د دې دپاره په دې کې د دوی خپلې ګټې دي. زه به د مثال په توګه درته ووایم، په دې اړه موږ تاسې مخکې هم ډېر بحثونه کړي دي. پښتانه فاشستان یا هغه څوک چې هغه د پښتون په نوم تعصب کوي، هغه څوک چې د تاجک په نوم تعصب کوي، هغه څوک چې د ازبک په نوم فاشیزم کوي، هغه څوک چې د هزاره په نوم فاشیزم کوي دلته په دې خاوره کې، دا معلومي ککرۍ دي. دا ککرۍ د خپلو قومونو دپاره د دې قوم د نوم نه پرته بل شی لري نه په لاس کې. دوی خپل قوم ته نه د دین نوم اخیستی شي، د اسلام نوم هم نشي ورته اخیستی، ځکه خپل قوم یې ویني چې د پردیو په غېږ کې پروت ده، په پردي ټانک سپور ده، د سره انګریز په تیاره کې ناست ده، سره انګریز دلته راوستی ده، په خپل قوم یې مسلط کړی ده. د دین او د اسلام نوم هم نشي اخیستی، ځکه د ده عیاشي، فحاشي، شرابونه، کبابونه هغه خپل قوم ویني. دی د وطن نوم هم نشي اخیستی، د خاورې، د هیواد نوم. دی د ابادۍ، د ازادۍ، د خپلواکۍ نوم هم نشي اخیستی، په دې نوم هم دی مبارزه نشي کولی. دته اوس یوازې یوه لار ورپاتې ده، هغه یوه لار د څه شي ده؟ هغه د قوم لار ده، چې دی د قوم په نوم مبارزه وکوي، د پښتون، تاجک، ازبک، هزاره په نوم مبارزه وکوي. په دې نوم دی لګیا دی ولس غولوي، خلک غولوي. خو موږ دې خلکو ته وایو، د ملتونو د ملت ته وایو، هغه که پښتون ده، که هزاره ده، که ازبک ده، که تاجک ده، که هر قوم ده په دې ملت کې، چې موږ په قوم باور نه لرو، موږ په دې قومي تعصباتو باور نه لرو، موږ په افغانیت او اسلامیت باور لرو. موږ مسلمانان یو، افغانان یو. دا دوه شیان د موږ تاسو لپاره مشترکات دي. هر هغه افغان چې هغه مسلمان ده، هغه د موږ ورور ده. په چا کې چې افغانیت او اسلامیت ده، هغه د موږ ورور ده. هغه که د هر قوم، د هر ژبې، د هر ملت، د هر ځای سړی ده. موږ دپاره دا مهمه نه ده چې دا د فلاني قوم ده، دا د فلاني قوم ده. د دغې تعصباتو تر شا هغه لاسونه دي چې په دې کې ګټه ده. تاسې په اوسني وخت کې وینئ دغه خلک چې د قوم په نوم نارې وهي، د قوم په نوم سورې وهي، دا خلک په همدې کې ګټه ده. د دې خلکو منفعت په همدې شي کې ده. دوی د دې نه ماسوا په بل شي کې ګټه نه لري. مبین صاحب لاندې که څوک سوال کوونکی وي، سوال کوونکی راواخلئ، زه در سره یم.
مبين صاحب میکروفون هم بند دی. این صاحب ته موږ سره اوسې ځکه دري هغه باندې نن موږ هغه د قاضي صاحب سره په دواړه راپورته کړم. حلیم افغان سلام علیکم. حلیم افغان سلام علیکم. پورته مې حلیم افغان اورې دا به کته کو سپار په نوم باندې که سپار د مهرباني وکړه. سلامونه تاسو ته قاری صاحبانو د مجلس ټولو حاضرینو تاسو د میډیا له لارې ټولو هیوادوالو ته ورسیږي. مننه قدردان شي مهرباني. قاری صاحب تاسو موضوع تعصب باندې ده ښه؟ نو که حقایق وي او قاری صاحب ستاسو په دې تېره دوره کې که نه طالبان حکومت چې حکمراني چې وه په کابل باندې زه خو هغه وخت خیال ته په لیسه کې وم ما کته تاسو واقعیت خبره په دې هزارو باندې په دې ازبکو عمر دې څومره ده وروره؟ عمر دې څومره ده؟ عمر دې زما عمر 42 کاله دی. 40 کاله مې عمر دی. 40 کاله دا دوه خو دې موږ له خوا ولا 42 ښه طالبانو ظلم کړی ښه. زه د حقیقت خبره کوم. ما ګوره د سترګو لیدلی اول ګوره شمالي کې ګوره تاسو بالکل ته اول د هزارګانو باره کې تم شه چې هزارګانو باندې چا ظلم کړی هغه نه وروسته بیا مخکې دا ملای د دالا چې په 9 کال کې چې دا بامیانو ته تللی دا هغه د هزاره یا زه تاته یو خبره کوم. اول خو موږ غواړو چې تعصب له منځه بوسو. ته غواړې تعصب ته لمن ووهې. هغه نه مخکې د پښتنو پیغلو سینې چا پرې کولې دي؟ پښتنو د پیغلو په سرو میخونه چا وهل؟ رقص مرده په پښتنو چا کول؟ پښتانه دومره بې غیرت دي چې خپل غچ به نه اخلي. ملا د لاسر به لږ صبر وکړه. ملا د لاسر به دغه پښتني خور ورور نه و چې سینې پرې سوی وي. له ملا د لاسر به دغه پښتون ورور نه و چې د ورور په سر میخ وال سوی. د لاسر به دغه پښتون ورور نه و چې رقص مرده په ورور سوی. عجیبه خبرې کوي. ته انتقام ته تعصب وایې. په هر کیلومتر کې پاټکو د افغان پیغلو لنګونه هزارګانو خلکو ته خوده په برالا باندې چې پیغله څنګه ښځه څنګه لنګېږي. تا ته څنګه شرم نه راځي چې طالب باندې دا تور لګوي؟ موږ غواړو چې په قومونو سره یو ځای په ته تعصب ته لمن وهې. موضوع دې موږ څه شی ده؟ ته شرمېږې نه چې نن 25 کاله مخکې خبرې کوې او هغه جرمونه چې هزارګانو خاینانو لنډغرو په پښتنو باندې کړي په نورو اقوامو باندې کړي. هزاره تنه په پښتون ظلم نه ده کړی، په ټولو قومونو یې کړی، لیکن ټول هزاره قوم نه ده کړی. دا څو خبیثان چې پار کې ده دا دوی کړی ده. دا څو لنډغر چې اوس هم پار کې ده دا دغو کړی ده. دا یې په هزاره هم کړی. نن د هزاره په سر باندې زه درته همدغې شي ته راځم که نه. دا داسې لازم نه وه چې تاسو هلته ماشومان وجلو. تاسو لکه څنګه چې څنګه مزارین د تیارې نه راخطا کړه دغسې دغه نور مشران به موجود وو. نر کار مه کړی. هغه قاتل هغې موږ هم خوشحاله یو. نه یې پې خوشحاله. ته د طالب مخالف یې. د طالب کریډټ هم نه منې، د طالب فتوحات هم نه منې، د طالب قهرماني هم نه منې. که د هر قوم یې ته د تاجک طالب تم تورست وای، ته د بدخشان طالب تم تورست وای، ته د پنشیر طالب تم تورست وای. ځکه ته متعصب یې. پښتون متعصب دی. د طالب کریډټ رانیسي. ته د طالب تهداب ما ته ایسا ایښی دی. زه ځکه مخالف یم. ایسا ایښی دی. تهداب چا ایښی ده؟ غني او ته هغه ماته یو شی هستی. څنګه یو شی هستی؟ ته خو د غني په خلاف هېڅ هم نه وې. تا خو د سیالي د مسعود امرالله صالح خلاف هېڅ ونه ویلې. تا خو هغه څوک چې پښتنو پیغلو سینې پرې کولې هېڅ دې ونه ویلې. غني تاسو نه زه دومره بهتره ګڼم چې غني سړک جوړوي تاسو ورانوئ. غني پل جوړوي تاسو ورانوئ. غني مکتب جوړوي تاسو چېرته یې جوړ کړی وروره؟ چېرته دا لرې کړي دا په خبرو نه کېږي. لږ صبر وکړه وروره. مایک دې بې ځایه مه خلاصوه افغانه وروره. صبر وکړه. غني چېرته سړک جوړ کړی؟ دا سړکونه چا څوک جوړوي؟ دا تاسو چې په بمونو لګوئ. صبر. هغه سړک چې 1 کیلومتر یې په $50,000 قرارداد شي، صحیح شو، او جوړ سي په $15,000 باندې. دا خیانت ده. که 1 متر سړک الوزول دا خیانت ده. 1 متر سړک الوزول دا خیانت ده.
او که 1 کیلومتر سړک چې ته خراب جوړ کړې 1000 کیلومتره سړک چې ته بې کیفیته جوړ کړې دا خیانت ده. زه ته اوس جواب در کوم، د دې جواب در کوم. په خیانت کې دواړه خیانتونه دي. ښه خو ستاسو خیانت زما سوال خو جواب تا خو نه ویلې چې غني خاین ده. خیانت که خیانت وي نو دواړو ته خیانت ووایه، مهرباني وکړه. هغه مه وایه چې سړکونه جوړ کړي. د امریکا نه ډالر راغلي د 1 کیلومتر سړک دپاره $1,00,000 ورکول شوي، ده $1000 مصرف کړي، 9,000 په جب کې اچولي. ده ته خیانت نه وایه. 1 متر سړک چې طالب د خپل د دښمن د الوزولو دپاره د کار اخیستی او هغه هم بېرته جوړوي ډکوي یې، هغه ته خیانت وایي. قاري صاحب محترم دې سره ته بحث وکړه. په اول وار چې راغی غلطه خبره یې وکړله، چټي خبره یې وکړله. نو تاسو خو د تنها د خبر قاري صاحب دې مونږ غږ اورې او مبین صاحب دغه ورور خبرې ما واورېدې. اصلا د یو پښتون دپاره دغه خلک چې دي لکه څنګه چې تاسو یادونه وکوله دا د پښتنو فاشستان دي که نه؟ دا هغه خلک دي چې د دوی اصلا مذهب او دریزم نه ده معلوم. کله چې د غني او د عبدالله یا د امریکایي ګوډاګیانو خپل منځ کې ښکر په ښکر شي هلته بیا د پښتانه خبره شي. ولې کله چې په شمال کې د امریکایي ګوډاګیانو له لورې د پښتنو سلکشي کیږي، د هغوی عام وژنه کیږي، دا خلک بیا چوپ وي. ځکه اصلي موضوع دا ده چې د کفارو ملګري د کفارو ګوډاګیان دا په خپل منځ کې ټول یو ملت ده. دا په خپل منځ کې هغه که هر څوک ده هغه په خپل منځ کې سره ورونه دي. د دوی دشمني یوازې د هغه افغان سره ده چې هغه د امریکایي اشغال یا د امریکایانو مخالف وي. عجیبه خبره ده. کله چې د انتخاباتو خبره شي، کله چې د وزارتونو د ویش خبره شي، کله چې د قدرت د ویش خبره شي، هلته د پښتون او د تاجک او د پښتون د حقوقو خبره شي چې د پښتانه ته حقوق نه ورکول کیږي. ولې کله چې د امریکایانو د ګوډاګیانو له لورې د پښتنو نسل کشي کیږي، قتل عام کیږي، هلته بیا هېڅوک هم څه نه وایي، بیا څوک دا خبره نه کوي. دا د عبدالعلي مزاري پوښتنه هم کوي، وایي هغه هم ولې مړ کړه او خپله تیاري نه ځان خطا کړه. قاري صاحب زه شاهد یم، هغه خپله تیاري نه ځان خطا کړه. وایي دې نه مستعلي بوډي بس ځان یې خطا کړه، خلاصه خبره اوس اچانه ده وځله. نور سل وحشتونه شوي، ظلمونه شوي دي. هغه چې طالب راغی د افغانانو لپاره رحمت وګرځېد، هغه بېله خبره ده. یعنې دلته قاري صاحب دغه دلته کس راغلی ده، وګوره موږ نن موضوع د تعصب خلاف راوړې. دلته دا ورور راغلی په ځان یې نوم پښتون ایښی ده. څومره د تعصب جای ده. په کار ده چې نن د افغان ځان ته نوم ایښی. پښتونه وروره مهرباني وکړه، اول وخت به تا ته ده. سلامونه مبین صاحب، ډیره مننه چې وخت دې راکړ. زه غواړم 2 دقیقې. ګوره موږ پښتانه قوم پرست نه یو. تاسې ښه ګورئ که تاسې په 2 خلکو باندې یو کس باندې پښتو وویلې راشئ زما ژبه پرې کوي. تاسې وویلې مخکې چې پښتانه دی ته هېڅ پښتون ما نه دی لیدلی. پښتون دروند قوم دی چې دی ته کنځا وکړي. لوچکي لنډغري او دغه کوم یو چې اوس ته ورسره وغږېږي، دا هغه خلک دي چې خپل مور هم خرڅوي، خور هم خرڅوي. نه ودرېږه لږ صبر وکړه. ما درته ویلې چې وینې چې نن زه درته په پښتنو کې لنډغر ښیم. رازق، جنرال غوګو، اسدالله خالد، کرزی، په سلګونو مثالونه دي دغه دي لنډغر دي. 2000 پښتانه پښتون لنډغر په قندار کې تر ریګونو لاندې کړ. عزیز الله کاروان څوک و؟ د موږ په منطقې کې د سبزلي په نوم اربکیو پښتونې وژه. دا خبره مه کوه. په سلګونو لنډګر، په زرګونو امریکایي غلامان پښتانه لرو. رازق د پنجابي په نوم خپل قنداری ورور واژه. په خوست کې همدغه د کمپاین خلک دا تاجکان نه دي، راجګېږي خپل خوستوال د CIA په اډر باندې واژني. ورسه د خوست د ظلمونو نمونې وګوره، دا تاجکو نه دي کړي، دا پښتون قوم پرست کړي دي. د دغه پښتون قوم پرست له خولې نه پرون هم دا چغه وتله چې د غني حکومت صحیح حکومت د طالب تروریست ده. وخت چې بل څوک دا خبره وکړي وایي هله چې د افغانستان په چارو کې مداخله وشوه. د لر و بر سیکولر موږ ته یو ده. د نړۍ سیکولران د پښتون په نوم د طالب ټکولو ته یو دي. هغه طالب که پښتون که تاجک
د خوست د کمپاین خلکو ته توپیر نه لري، د قندار لغړیانو ته تاجک او پښتون طالب فرق نه کوي، هزاره طالب او پښتون طالب فرق نه کوي، پنشیری ته پښتون طالب او هزاره او تاجک پښتون فرق نه کوي، په یو کالتوس او په یو ټوپک دواړه واژني. دلته بیا د پښتنو د قوم پرستۍ خبرې راشي، ته وایې چې پښتون کې لنډغر 100 لنډغره په تا کې ننوتلي، امریکا په غېږه کې ته ننوتلی، تا پښتون امریکایان د ما کور ته راوسته، تا پښتون زه په امریکایانو وداړلم، تا پښتون له امریکایانو سره د ما د خویندو په کوڅیو کې لاس وهه، اسامه دې لټول. څنګه شرمېږې نن د بل قوم خلکو ته ګوته نیسي، خپل د قوم هغه کې دا څوک د سره نه مني. راسې دغه د دلته به راجي کو، دا پښتانه به راجي کو چې ډېر ظلم پې باندې چا کړی، دا چې تاجک هم کړی هزاره هم کړی هغه بېله خبره ده، خو لیکن قوم پرستۍ ته دا خبره مه بیایي. همداسې نر تاجکان نر هزارګان د امریکانو په مقابل کې قرباني ورکړې ده، د دې ملک په ازادۍ کې وینې توی کړي دي، یتیمان تې پاتې، کونډې تې پاتې دي. څو لنډغر د تاجکو د قوم نمایندګي نسي کولی، څو لوچک لوفران، څو لغړیان د پښتنو د قوم نمایندګي نسي کولی، څو د ایران جاسوسان د هزاره د قوم نمایندګي نسي کولی. دې خبرو ته موږ نن موضوع راوړې، ته د پښتون په نوم باندې د نوم واچوه، زه دې پېژنم، پښتون نوم دې نن ولې ورکوه؟ نن د تعصب دپاره تا دا کار وکړه. قاري صاحب مهرباني، افغان ورور که څه سوال لرې مهرباني وکړه، قاري صاحب شته چې نورو ملګرو ته واخ ورکړم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام. نو د کاري صاحب تر مخ ولا زه په خپله باندې یعنې په دیني مسایلو کې سړی غږېږي بې ادبي کېږي، نو دی داسې اول پیغمبر علیه السلام ویلي دي ستاسې عرب په عجم، عجم په عرب، تور په سپین، سپین په تور فضیلت نه لري. نو په قومیت باندې خو هېڅوک هم فضیلت نه لري او نه په اسلام کې انشاءالله داسې شی شته. نو موږ که عرب ده، که عجم ده، که ازبک ده، که تاجک ده، که افغانی ده، که پښتون ده، که هر څوک ده، که پشهی ده، که ورمړي دي، که د افغانستان تقریبا 16 قومونه په افغانستان کې غټ قومونه دي، نو دغه 16 قومونه په افغانستان کې که هر څوک چې مسلمان وي او د مسلمانانو ملګری، د مجاهدینو ملګری، ولس ته وفادار وي، اسلام ته وفادار وي، د مسلمانانو اولادونو ته وفادار وي، هغه زموږ ورور ده، هغه که هر څوک وي، هغه که تاجک وي، هغه که ازبک وي، هغه که هزاره وي. موږ دا د ډېر خلک ولیدل چې ازبکو کې مجاهدین وو، په هزارهو کې حتی له موږ سره یو هزاره په بګرام کې بندي وو، د طالب په نامه باندې بندي وو، له طالبانو سره یې مرسته کړې وه. نو دا خو دا نه معنا چې هغه هزاره سو موږ به له هغه سره تضاد لرو، هغه ازبک سو موږ به له تضاد ورسره لرو، نه نه، موږ له هېڅ چا سره هم تضاد نه لرو. هغه که افغانی وي، که پښتون وي، که ازبک وي، که تاجک وي، که هر څوک وي چې مسلمان وي د موږ ورور ده. حتی که چینایي چې مسلمان وي او مسلمان ته وفادار وي او قرآن کریم ته وفادار وي، هغه زموږ ورور ده. والله که امریکانی وي هم زموږ ورور ده چې مسلمان وي، او چې مسلمان نه وي او د مسلمان په چوکاټ کې ژوند نه کوي او د مسلمانانو وینو تویولو قاتل وي، هغه که عزیزالله وي، هغه که عبدالرازق وي، هغه که اسدالله خالد وي، دا زموږ دشمنان دي، دا د مسلمانانو قاتلین دي او دغو ته به په قاتل سترګه ګورو. او مننه، الله مو عزت وکړه. قدردان شه وروره، خبرې مو اوږدې شولې. شفیق جانخیل، حلیم افغان صاحب مهرباني وکړه. حلیم افغان صاحب د مونږ غږ اورې؟ هغه بل هم افغان دی، مبین ده انګلیسي افغان سره تاسو مهرباني.